السلام علیکم ملګرو. پاکستان افغانستان ته ماتې ورکولو سره یو بل غټ ریکارډ ډیر نږدې شو او په ټوله دنیا کې د پاکستان تیز او خطرناک فاسټ بولران او د افغانستان تجربه کار سپینران ومنلی شو. څنګه چې تاسو ته پته چې پرون د پاکستان او افغانستان د لوبډلې ترمنځ د اولنۍ ونډې لوبه تر سره شو چې پکې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. په دې اولنۍ ونډې لوبه کې د پاکستان بیټینګ اول مکمل ناکام شو چې بابر اعظم په 0 رنزو آوټ شو او فخر زمان صرف 3 رنزونه جوړ کړو چې آوټ شو. د پاکستان د بیټینګ نه خدا څخه ښکارېده چې پاکستان به د اولنۍ میچ وبیلی، خو بیا چې کوم د افغانستان بیټینګ د پاکستان دغه نه هم ډیر ناکام شو. په پرونی میچ کې مجیب الرحمن ډیر زبردست بولینګ تر سره کړی او 3 وکټ یې اخیستې وې. د بابر اعظم او فخر زمان په شان کلاسیک او تکړه بیټسمنان یې آوټ کړي وو. که په سکور کارت باندې نظر واچو نو پاکستان کرکټ ټیم اوله بیټینګ کړی چې فخر زمان په 2 رنزونو سره آوټ شوی، امام الحق چې کوم دی 1 رنزونه کړي، بابر اعظم چې کوم دی په 0 باندې آوټ شوی، محمد رضوان چې کوم دی 21 رنزونه کړي، سلمان علي هغه 9 رنزونه کړي، افتخار احمد 13 رنزونه کړي، ان علاوه شاداب خان یو کم 40 رنزونه کړي، 39 رنزونه کړي، اسامه امیر 2 رنزونه کړي، شاهین افریدي هم 2 رنزونه کړي، دین علاوه نسیم شاه چې کوم دی 38 رنزونه کړي او حارث رؤف چې کوم دی 1 رن جوړ کړي چې د پاکستان ټولو لوبډله په 201 رنزونو سره آوټ شو. پر افغانستان په بالینګ باندې نظر واچو نو فضل حق فاروقي په 8 اورونو کې 50 رنزونه ورکړي چې 1 وکټ یې اخیستی و. مجیب الرحمن په 10 اورونو کې 33 رنزونه ورکړي چې 3 مهمه وکټ یې اخیستی وي. عظمت الله مرزي په 4 اورونو کې 12 رنزونه ورکړي چې وکټ یې نه واغستی. محمد نبی په 10 اورونو کې 14 رنزونه ورکړي چې 2 مهمه وکټ یې ترلاسه کړي وي. راشد خان په 10 اورونو کې 42 رنزونه ورکړي چې 2 وکټ یې اخیستی وي. عبدالرحمن په 3 اورونو کې 30 رنزونه ورکړي چې وکټ یې نه واغستی او رحمت شاه په 1 اوور کې چې کوم د رنزونه ورکړي چې 2 وکټ یې ترلاسه کړي وو. کرا شو د افغانستان بیټینګ طرف ته، د افغانستان بیټینګ مکمل ناکام شوی، مکمل فلاپ شوی چې رحمان الله ګورباز 48 رنزونه جوړ کړي، ابراهیم زدران چې کوم د 0 رنزونه جوړ کړي، رحمت شاه هم 1 رنز هم نو جوړ کړي او حشمت الله شاهدی چې کوم د هم په 0 آوټ شوی، اکرام علي خیر هم په 4 رنزونو سره آوټ شوی، محمد نبی چې کوم د په 9 رنزونو آوټ شوی او عظمت الله مرزي 14 رنزونه جوړ کړي، راشد خان چې کوم د هم په 0 آوټ شوی، دین علاوه عبدالرحمن 2 رنزونه جوړ کړي، مجیب الرحمن په 4 رنزونو سره آوټ شوی، فضل حق فاروقي په 0 رنزونو سره آوټ شوی. کله پاکستان کرکټ ټیم په بالینګ باندې نظر واچو نو پاکستان صرف په بالینګ باندې دا میچ ګټلی. پاکستان په بالینګ کې ډیر زبردست کارکردګي کړې او شاهین شاه افریدي په 4 اورونو کې چې کوم دی 9 رنزونه ورکړي چې 2 مهمه وکټ یې اخیستي، ډیر کم رنزونه ورکړي. نسیم شاه په 15 اورونو کې 12 رنزونه ورکړي چې 1 وکټ یې اخیستی و او حارث رؤف د ټول نه زبردست او خطرناک بالینګ کړو. حارث رؤف په 4 اورونو کې 48 رنزونه ورکړي چې 15 وکټ یې اخیستی وي. اسامه امیر په 3 اورونو کې 48 رنزونه ورکړي چې وکټ یې نه واغستی او شاداب خان په 1 اوور کې بغیر رنز ورکولو 1 وکټ اغستی و چې په جواب کې بس افغانستان ټولي لوبډلې چې کم دی یو کم 15 رنزونه راوړل. د افغانستان ټولو لوبډلې په یو کم 15 رنزونو سره آوټ شو چې پاکستان په 100 او 200 رنزونو سره د افغانستان د میچ وګټو. څنګه چې تاسو پاتره پاکستان کرکټ لوبډله د ICC په ون ډے رینکینګ کې په 2م نمبر باندې موجوده ده. که چېرته پاکستان لوبډله پر 2 ون ډے میچونو کې افغانستان لوبډلې ته ماتې ورکړي نو پاکستان کرکټ ټیم به د ICC په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې شي. د افغانستان د طرفه سپینران بولرانو زبردست او بهترین بالینګ کړو. بیا چې کوم د پاکستان فاست بولرانو هم ډیر زبردست خطرناک بالینګ وکړو چې دغه میچ یې وګاټو. پاکستان او د افغانستان د اولنۍ لوبه چې کوم د مکمل یو طرف ته لاړه. د پاکستان او د افغانستان 2 ون ډے میچونه پاتې دي نو پرونه میچ پاکستان ګټلې. د پاکستان کرکټ مینوال ته ډیر مبارک شو. په دې روان 2 میچونو کې د افغانستان د لوبډلې د ښه کارکردګۍ او ښه پرفارمنس په هیله.